د ماشوموالي د رشتو یو بل ډیر غټ نقصان. سوات کې پلار خپل لور د غیرت په نوم وژله. نور تفصیل تاسو ته درکوم چې په سوات کې د رحیم آباد تاڼې په خوا کې یو لور خپل پلار په دې وجه وژلې ده چې پلار یې هغه رشته پالله چې په ماشوموالي کې د خپل لور د دې جینۍ د ماما زوی ته ویلې وه. داسې هم ویل کېږي چې کویدنې هم شوې وه، خو اوس چې جینۍ هم پیغله او عاقله بالغه ده او عمر یې 20 کالو ته رسېدلی، نو مور پلار یې غوښتل چې دې جینۍ او هلک واده وکړي. خو دا جینۍ چې ایمن نوم یې دی ویلې چې زما خپل د ماما زوی نه دی خوښ، په دې وجه باندې پلار را پاسېدلی دی او خپله دغه لور یې وژلې ده او په کور باندې یوه لویه غوغا جوړه کړې. د پلار په خلاف یې پولیسو سره رپورټ هم لیکل شوی دی. د پلار نوم یې نور محمد دی او هغه هم اوس پولیسو سره دی، یعنې په وخت باندې کاروایي شوې ده او گرفتار شوی دی. پلار یې خپل جرم هم منلی دی چې ما دا کار کړی او د غیرت په نوم یې کړی. زما په خیال داسې د غیرت خبره نه ده چې ته خپل لور په دې ګناه وژنې چې هغې د واده کولو نه انکار وکړو، بلکې اسلام همدا اجازت ورکوي چې په کار ده د رشتې په دوران کې د هلک نه هم پوښتنه وکړی شي او د جینۍ نه هم پوښتنه وکړی شي، نو بیا د هغې نه وروسته د دوی دواړو که خوښه وه نو بیا دې رشته وشي. خو دوی اول په ماشوموالي کې دا رشته کړې، بیا وروسته د جینۍ زړه نه و، کیدای شي په هلک کې څه نقصانونه و، نو په دې وجه باندې پلار د خپلې لور ژوند اخیستی دی چې څوک هم د دې واقعې نه خبرېږي نو په دغه پلار باندې بد وایي. قدرمنو، تاسو د داسې رشتو باره کې څه نظر لرئ چې په ماشوموالي کې هلک او جینۍ یو بل ته ویل کېږي او چې بیا غټ شي نو بیا دغسې حالات مخې ته راځي؟ خپل نظر سره خامخا کمنټ کې شریک کړئ چې د دې کار ګټې څومره دي او نقصانونه یې څومره دي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم.